سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ. ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو په دې ویډیو کې نن درته ښیم چې څنګه کولی شو چې خپله د مسنجر ژبه یا د واټساپ ژبه په اتومات ډول پښتو ته وژبړو. کله چې تاسو سره څوک چټ کوي هغه که د نړۍ په هره ژبه هم وي تاسو کولی شئ چې په اتومات ډول هغه وژبړئ. نو مینوالو دغه طریقې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې هغه اپلیکیشن د ترانسلیټ په نوم دی. دا به تاسو ګوګل پلی سټور څخه راواخلئ او په خپل موبایل کې به یې انسټال کړئ. کله ما چې هغه انسټال کړ نو مینوالو دې کې یو کار کیږي هغه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم خو له لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. مینوالو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړ نو دلته به مینوالو تاسو دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته ګورئ مینوالو دلته موږ ته څو شیان راکړل شوي دي. یو دغه ژبه ده دلته ښي لاسته تاسو ګورئ دغه ژبه به مینوالو تاسو پښتو ته واړوئ. دلته ګورئ پښتو زه په سرچ کې پښتو ورته لیکم دا به تاسو پښتو ته واړوئ او دلته به تاسو مینوالو دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ژبه انتخاب شوې وي نو دلته به مینوالو تاسو په لومړنۍ آپشن ډیټیکټ لنګویج دې باندې به مینوالو تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ را به شئ دلته دغه دریو ټکو ته دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ کلیک کړ لومړنی آپشن ګورئ ټاپ ټو ترانسلیټ دې باندې به کلیک وکړئ او دغه آپشن چې دی انیبل دا به تاسو انیبل کړئ. نو دلته مینوالو تاسو له دغه ځایه خارج شئ. کله چې تاسو سره څوک چټ کوي په مسنجر باندې یا بل واټساپ باندې یا په بل کوم څه باندې نو تاسو مینوالو دغه په سره سره ژبړلی شئ. نو تاسو ګورئ مینوالو ته ماته یو کس چټ کړی دی ما سره زه ګورم دې باندې زه نه پوهېږم آی ایم سمال بوای. کله چې دغه باندې ټینګ داسې ګوته ونیسم او کاپي ووهم دلته په اتومات ډول ګورئ مینوالو دلته ماته دغه ترانسلیټ راغی. دغه ترانسلیټ به تاسو کلیک کړئ. چې کلیک یې کړئ دلته تاسو ګورئ ماته په اتومات ډول لیکلي زه یو کوچنی هلک یم. نو دغه ژبه په خپله په اتومات ډول ژباړل کیږي. دې ته ضرورت نشته چې تاسو دغه لیکل په بل ځای کې پیسټ کړئ. نو تاسو چې هر چیرته چټ کوئ نو دغه ډول تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه وژبړئ. هغه که انګلیسي تاسو ته راولېږي یا هم بله ژبه وي یا چاینیز وي یا عربي وي نو یا هندي وي هره ژبه چې تاسو ته رالیږي نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دا ترانسلیټ کړئ. نو مینوالو دا ډېره جالبه او ښه طریقه ده. تاسو کولی شئ چې اوس په هره ژبه باندې په پښتو باندې پوه شئ. یعنې تاسو ته چې هره ژبه راشي نو تاسو هغه پښتو ته په اتومات ډول ترانسلیټ کولی شئ. مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم.